بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی الجنوب ینام قبل ان یغتسل. جنوب سړی د غسل نه وړاندې اوده شي نو جواز لري که نه؟ نو مولوي صاحبانو دا اتفاقي مسله ده چې د جنوب د پاره بغیر د غسل نه اوده کېدل څه شی دي؟ جایز دي. البته افضل او غوره خبره ده او بهترینه خبره ده چې دی د غسل وکړي. اختلاف په دې کې دی چې قبل النوم ورته اودس کول واجب دی او که نه، د اختلافي مسله ده. نو په دې کې دوه مذاهب دي، ائمه اربعو په نس واجب نه دي او اهل ظواهرو په نس باندې قبل النوم د جنوب د پاره اودس کول دا واجب دي. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای و نبی علیہ السلام د کېده بو دی به جنوب ولا يمس ماؤنا ولا يمس ماؤنا. حدثنا حدثنا عن سفيان عن ابي اسحاق انه قال ابو عيسى وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره وقد روى غير واحد عن الاسود عن عائشه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضا قبل ان ينام وهذا اصح من حديث ابي اسحاق عن الاسود وقد روى عن ابي اسحاق ان هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون ان هذا غلط من ابي اسحاق. باب في الوضوء للجنوب اذا اراد ان ينام. نو دا غوره ده کنه چې اودس دی وکي بهترینه ده. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن عن ابن عمر عن عمر بنهما انه سال النبي صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنوب قال نم اذا توزع. وفي الباب عن عمر وعائشه وجابر وابي سعيد وام سلمة ردنهما. قال أبو عيسى حديث عمر رجله أحسن شيء في هذا الباب وهو قول غير واحد من أصحاب. اينام احدنا وهو جنوب یو تن زمونږ نه وده کېدی شي چې دی جنوب وي. نو ورته فرمایل چې نعم کله چې دی اودس وکړي. وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا اراد الجنوب ان ينام يتوضا قبل ان ينام. باب ما جاء في مصافحه الجنوب. باب دې په بیان د مصافحې د جنوب کې نو هیڅ پروا نه کې د جنوب سره مصافحه کولی شي. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع عن ابي هريره رضي ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوب قال فنخنن. دا حدیث مخکې تیر ابو هريره رضی الله عنه وی د محبوب سره محبوب د سره مخامخ شنو د جنوب و. نو فم جسست معنا ز شاته شم راوت څخېدم. بل روایت کال تراغلی تاسو ته تیرو چې فن سلل تو راوت څخېدم په شا باندې ځان مې محبوب دا رو راشاته که. نو فاتیت الى الرحل رحل تراغلم الت الفاظ داو کور تراغلم نو غسل مې وکا او دغه نه بعد بیا محبوب تراغلم راته ویلې عین كنت یا شک دراوی دې عین ذهبتا چرته ویته یا چرته تللی ابو هريره. نو قلت ما ورته ویلې چې انی كنت جنوبا ز جنوب ما. نو محبوب راتو فرمایل مسلمان چې دینو دا نه پلیتیږي. وفي الباب عن حذيفة رضي الله قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله حديث حسن صحيح وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنوب ولم يروا بعرق الجنوب والحاج باسا. باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. کوم حالت چې سړی په خوب کې ویني هغه حالت خزم په خوب کې ویني نو څه حکم دی؟ نو په دې کې مولوي صاحبانو امام ترمذي رحمت الله علیه دا حدیث راخسته او د اکثرو فقهاو قول دی چې ښځې ته کله په خوب کې د سړو په شان احتمال عارض شي او انزال وشي نو غسل ور باندې واجب دی. او په فقهاو کې سفیان ثوری امام شافعي هم دغه قول دی. امام ترمذي وایي چې په دې باب کې د ام سلیم رضی الله عنها هم روایت شته. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله قالت جاءت ام سليم ابنة ملحان. ام سلیم رضی الله تعالی عنها راغله نو د دې خدای محبوب سره رضاعت او ډیر زیات په نبی علیہ السلام ګرانو دا په انتها ګرانه. نو ام سلیم بنت ملحان دا راغله نبی علیہ السلام ته فقالت یا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. الله تعالی د حق نه حیا نه کوي. نو فهل على المرأة یاشته د په ښځه باندې یعنی تعني غسلا د دې قص غسلو اذا هي رأت في المنام چې کله دا په خوب کې ویني لکه څنګه حالت چې سړی ویني. قال نعم اذا هي رأت الماء چې کله اوبه ویني نو دا د غسل وکړي. قالت ام سلمة قلت لها فدحت النساء. ام سلیم ښځې دې وشرمولې دا څه کوي؟ داسې پوښتنې د محبوب نه مه کوه ښځې دې وشرمولې.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وفي الباب عنهم مثل سليم وخولة وعائشة وأنس ردهم باب في الرجل يستدفئ باب ما جاء في الرجل باب د په بیان داغه روایتو کې چې راغلي دي د سړي په باره کې یستدفئ بالمرأة چې ځان ګرمۍ په ښځه باندې بعد الغسل غسل دی وکړ او یخ پسې راخستی وي نور راغللې ښځې سره ننوتلې نو ځان ګرمۍ ور باندې نو دا کولی شي دې کې مشکل نشته. وبه قال حدثنا حناد حدث عن هريس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي عنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء ډیر کرته به داسې و چې محبوب به د جنابت نه غسل وکړو بیا به راغی فاستدفأ بي نو ما باندې به ځان ګرمولو فضممته الی نو ما به مبارک ځان ته رانږدې که ولم اغتسل او ما به غسل نه و کړی غسل به مې نه و کړی جنابت په حالت کې وم او بیا به مې ځان ته رانږدې که معلومیږي چې د جنوب سړي نجاست ظاهري نجاست نه دی. قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستمتع بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة وبه يقول سفيان والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق باب التيمم للجنوب إذا لم جنوب سړی تیمم وهلی شي مولوي صاحبانو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود دا د اودس والا مسله مخکې کړلو تیمم مسله وروستو کړه دی کې راسته شی دی ځکه اودس اصل دی او تیمم دغې خلف دی نو اصل خلک څه شی کوي مقدم کوي یو نو دا یوه خبره شو خلیفه د اصل نه بعد ذکر کیږي نو اول د اودس مسله ذکر کړله بیا چې دی د تیمم مسله ذکر کړه او په دې کې د قرآن کریم اتباع هم شوې ده اذا قمتم الى الصلاه نو فاغسلوا وجوهکم بیا اخره کې وایي که چېرته مو اوبه مندې نه کړلې او یا مریضان وي نو فتیمموا صعیدا نو دم دغه طرز را اختیار ک د تیمم لغوي معنا د مولوي صاحبانو مطلق اراده کول او مطلق دی یو شي قصد کول او په شریعت کې چاته ویل کېږي نو شریعت کې چې د اراده کول د پاک خوري دی په پاک او مخصوص حالت او په پاک نیت باندې. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا سفيان عن خالد حذائي عن ابي قلابه عن عمرو بن بیا د تیمم په باب باندې په بخاری کې مونږ تاسو دا وضاحت وکړو مولوي صاحبانو یو قول دا چې تیمم دوه ضربه دي په یو ضربه د مخ مسه وکړي او په بل ضربه د دواړو لاسونو تر څنګلو پورې مسه وکړي. دویم امام زهري فرمایي چې تر تخرګونو پورې به مسه کې دغه قول دا دی او د امام مالک رحمت الله علیه نوم یو دا روایت را نقل دی. حسن ابن زیاد د امام صاحب نه روایت را نقل کړی چې دواړه لاسونه تر مړوندونو پورې به مسه کوي همدا غوره مذهب دی او بهترین مذهب دی دلیل مولته ویلي ورته. عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان السعيد الطيب طهور المسلم ولم يجد ان السعيد الطيب یقینا دا پاک خوره چې دی نو دا طهور د چا ده د مؤمن مسلمان دی. ولم يجد الماء 10 سنين اگر که اوبه یو څوک لس کاله پیدا نه کړي فاذا وجد الماء فليمسه بشرة بیا د مسه کې په اوبو باندې بشره خپله فإن ذلک خیرونه. وقال محمود في حديثه ان سعيد الطيب وأذو المسلم وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين رضيهم قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضيهم وقد روى هذا الحديث أبو أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر رضيهم ولم يمسه ولم يسمه وهذا حديث حسن وهو قول عامة الفقهاء أن الجنوب والحائض إذا لم يجد الماء تيمم وصليا ويروى عن ابن مسعود ردهم أنه كان لا يرى تيمم للجنوب وإن لم يجد الماء ويروى عنه أنه رجع عن قوله نو اول قول دو بیا تی روایت دا دی چې د خپل قول نه رجوع کړی ده فقال تيمم اذا لم يجد الماء وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.